د ټکنالوژي پښتو چینل ملګرو سلامونه او نیکې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو د ایکس امپایر پروژیکټ چې موږ او تاسې تقریبا له 2 میاشتو را په دې خوا په دې پروژیکټ باندې کار کوو. دا پروژیکټ پای ته ورسېده او د دې پروژیکټ توکنونه ټولو ملګرو ته ښودل کېږي او څه کسان دي ټولو ته توکنونه رسېدلي دي. خو د توکنونو تعداد یو څه کم ده، ملګرو ته شاید ډیر کم توکنونه رسېدلي اوسېږي. نو په همدې اساس باندې خدای وکړي چې د دې توکنونو قیمت د پری مارکیټ له مخې ونه اوسېږي، یو څه قیمت یې پورته اوسېږي. نو کنه ملګرو ته به همدغره چې د همستر توکنونه ورسېدل او قیمت یې تر $10 پورې شو، یعنی تاسو ته ټول ایردراپ $10 را ورسېده. نو کېدای شي د ایکس امپایر هم په همدې اساس اوسېږي او همدې شکل باندې اوسېږي. نو ملګرو څنګه پوه شو موږ ته څومره توکنونه رسېدلي او څومره قیمت لري، څنګه کولی شو خپل توکنونه بایبت ته ویدرا کړو، نو په دې ویډیو کې به تاسو ته وګورئ. ملګرو ویډیو پیلوو، راځو په پلی بټن باندې کلک اخلو. کله چې په پلی بټن باندې کلک واخیستم تاسو ته به داسې یوه صفحه راسي. ګورئ ملګرو دلته به تاسې توکنونه دروښي چې تاسې څومره ټول توکنونه ترلاسه کړي دي. دا د ما یو اکاونټ ته ملګرو، په دې اکاونټ کې ما ته 40,000 شاوخوا توکنونه را رسېدلي دي. که څه هم ملګرو ما په دې برخه کې ډیر کار نه ده کړی، نو سر له همدې هم چې کار مې نه و کړی، نو 40,000 شاوخوا ما ته توکنونه را رسېدلي. ملګرو ګورئ دلته تاسو ته درښي چې په لومړي فاز کې تاسې څومره توکنونه ترلاسه کړي دي، دا هم درښي. په لومړي فاز کې ما ته ښیي چې 2,40,000 توکنونه ما ترلاسه کړي. په دویم فاز کې هم 14,000 توکنونه، او هغه کسان چې مثلا د بلوم آن چین هغه یې کړی و، دا ترانزکشن یې کړی و، تقریبا 6,900 توکنه هم له هغه نه موږ ته را رسېدلي دي. نو ملګرو د تاسې ټول توکنونه به په دې شکل باندې دلته دغه ټول توکنونه چې تاسې لرئ په دې رقم باندې تاسې ته درښي. ملګرو د لومړي فاز تاسې به سوال پیدا شي، لومړي فاز کې ما ته 2,40,000 توکنونه را رسېدلي. ملګرو دلته ما NFT په پیسو اخیستې وي، تقریبا د $25 قدر ما NFT اخیستې وي. هغه چا چې NFT اخیستې نو هغه ته یو تعداد توکنونه زیات ورکول شوي دي، خو فکر نه کوم چې دا توکنونه د هغه پیسو په مقابل کې چې موږ مثلا پیسې پې ورکړې همغومره ما د خپل قیمت هم شاید پوره نشي کړی، ځکه په بایننس کې نه لستېږي. که په بایننس کې لستېدی نو بیا کېدای شو دا قیمت پورته لاړ شي، نو اوس فکر نه کوم چې دا قیمت پورته واوسېږي. ملګرو څنګه اوس دا خپل بایبټ ته انتقال کړو؟ لکه څنګه چې مخکې هم موږ او تاسې د نورو کوینونو ویدرا کړې ده، په مخ طریق باندې د دې ویدرا هم کېږي. ملګرو څوک چې به بایبټ اکاونټ لري بایبټ ته دې ولېږي، څوک چې بایبټ اکاونټ نه لري نو آنچین اکاونټونه چې څوک استعمالوي دلته دې برخې ته دې راسي، د خپل ټون کیپر دې ورسره وصل کړي او له دې طریقه دې خپل ټون کیپر ته د خپل کوینونه ولېږي. څوک چې بایبټ لري په بایبټ باندې کلک واخلئ، یس آی هاو اټ ورته ووایي. دلته 3 برخې تاسو ته راغلي دي، تاسې نه 3 برخې غوښتي دي چې یو UID ده، د ایکس ډیپازټ ادرس ده او بل هم میمې ده. ملګرو راځو د خپل بایبټ اکاونټ را خلاصوو. کله چې بایبټ اکاونټ را خلاص کړ نو دلته به راځو د اسست برخې ته. کله چې د اسست برخې ته راغلی ملګرو دلته به راځي ملګرو د ډیپازټ برخې ته. کومې برخې ته؟ ډیپازټ برخې ته. ګورئ ملګرو ځینو ملګرو ته دا په طریقه به یاده اوسي، چاته یاد هم د ډیپازټ برخې ته به راځي. ډیپازټ برخې باندې چې کله کلک واخیستل ته ډیپازټ کرپټو به ورته وایي. له هغه وروسته دلته بره د سرچ برخې ته به راځي، دلته به د اول به غټ انتخابوي، بیا به ایکس انتخابوي. ګورئ ملګرو دلته ایکس نه راځي، دلته به راځي په لست کې به ګورئ ملګرو په لست کې به ګورئ ورته چې د ایکس به آخر کې ګورئ دلته څو دانې ایکس دي، خو د لومړي سر ایکس دلته ګورئ ملګرو ایکس امپایر ورته لیکلی ده.
په ده باندې به کلک اخلئ. کله چې ده باندې کلک واخیسته هلته به ټون ورته انتخابوئ، دا به ورته اوکې کوئ. له هغه وروسته والټ ادرس، ګورئ ملګرو والټ ادرس دلته د کاپي برخه لري، دا به ورته را کاپي کوئ. دا هم چې را کاپي که ملګرو د والټ ادرس په دویم برخه کې ورته پیست کوئ. کوم برخه کې؟ دویم برخه کې، دلته دویمې برخه کې به ورته پیست کوئ. له هغه وروسته به راځئ دلته د میمې برخه ده، دا میمې برخه ده، دویمه برخه ملګرو. ګورئ دغه نمبر چې اخر 90 دا به ورته را کاپي کوئ ملګرو، دا به ورته را کاپي کوئ. دا هم چې را کاپي که دا به راوړئ دلته درېیمې برخې ته. چیرې؟ درېیمې برخې ته. دا به دلته ورته پیست کوئ. له هغه وروسته به د خپل د بایبټ یو آی ډي راخلئ. له دې برخې به بیخي مکمله ووځئ، راځئ به هوم ته. هوم برخې ته به راځئ. کومه برخې ته؟ دلته هوم ته. هوم ته چې راغلی دا به دلته د خپل د بایبټ په دغه عکس باندې به کلک اخلئ. کوم ځای کې؟ ګورئ ملګرو دلته به تاسو څه کوئ؟ ورته دغه عکس باندې به کلک اخلئ. کله چې کلک واخیسته د تاسې د نوم یا د ایمیل تر لاندې دلته یو یو آی ډي ده. ګورئ ملګرو دغه برخه کې دلته د تاسې څه ښي؟ یو آی ډي ښي. دغه به ورته کله چې په کلک واخلئ اتومات دا را کاپي کېږي. دا هم چې را کاپي کړه دا به راخلئ ملګرو په دغه اولې برخه کې به ورته کاپي کوئ. دلته هم چې کاپي کړه له هغه وروسته به د یو ځل خپل یو آی ډي، ډیپازیټ ادرس، ټول هر څه به ورته څه کوئ ملګرو، دا به ښه په ځیر سره ګورئ چې څه ستونزه پکې ونه اوسي. له هغه وروسته به سیف اند چوز ورته انتخابوئ. کله هم چې سیف اند چوز ورته انتخاب کړم داسې یو برخه به تاسو ته راسي ملګرو. داسې دلته به تاسو ته لیکلي وي ریسټ ویدرا آپشن، یعنی تاسو کولای شئ اوس هم تغییر پکې راوړئ، یعنی خپل د ویدرا آپشن کې تغییر راوړئ، بل ویدرا آپشن انتخاب کې. خو نه، موږ همدغه بایبټ ورته انتخاب که، همدغه صحیح ده، نو څه تغییرات پکې نه راولو. دلته یو مهمه برخه چې دوی ورته لیکلې ده چې نو ګیس فی. نو ګیس فی دا معنا چې یعنی کله موږ د تاسو بایبټ ته د تاسو توکنونه لیږو نو دې کې به څه فیس نه لګیږي، د تاسو لوري به کوم فیس پکې نه لګیږي، یعنی مستقیم لکه نور غوندې به لیږو د ټون ترانزکشن کوم هغه به ونه اوسېږي. نو ټون ترانزکشن خو ځینو ملګرو ورته مخکې هم کړی و، نو چې چا مخکې ترانزکشن ورته کړی نو هغو ته خو به توکنونه هم زیات راغلي اوسېږي، ما ورته ترانزکشن نه و کړی. نو امید چې ویډیو مو خوښه شوې وي او د بایبټ سره د وصلېدو خپل توکنونو د لیږلو طریقه مو زده کړې وي. ته بیا ویډیو پورې خدای پامان.